دا یو ورو سوال کړی دی چې ما د یو کس نه قرضه واغسته په ریالونو کې، اوس یې هغه له زه واپس په روپو کې ورکولی شم او که نه؟ دا ډېر اهم سوال دی. الجواب اصل دا دی، ګوره اصل چې په ریال کې د قرض واغستو نو ریال واپس ورکا، روپو کې د واغستو په روپو کې ورکا، په ډالر کې د واغستو په ډالر کې ورکا. دا اصل دی. خو که یو سړی وایي چې نه ما اغستی دی په ریال کې او هغه په روپو کې ورکومه، وایي موږ یې داسې کوو، نو بیا جایز دی. خدای دپاره یو څو شرطونه دي. اولنی شرط دا دی چې دواړه به په دې باندې راځي. هغه اولنی عملې والا اچھا چې قرض ورکړی دی چې هغه په دې باندې څه شي، چې هغه په دې راضي شي چې او مال یې په روپو کې راکا، یا روپۍ ورکړي دي مال ریالونه راکا، چې دوی پې راځي. او دویم یدن بید، لاس په لاس، تاخیر به پکې نه وي، لاس په لاس دواړو اتفاق وکړو. دا واله وروره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې بعض صحابه کرامو ورته ویلي یا رسول الله موږ دراهم ورکو او دینار اخلو، درهم ورکو دینار اخلو، دا جایز دی او که نه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا بأس، د کیس حرج نشتی. خو دریم شرط ګوره، دریم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ان تأخذها بسعر یومها. دریم شرط پکې څه شو؟ په کم ریټ به اخلي؟ کم ریټ چې هغه ورځ چلیږي. دا نه چې هغه وخت کې ما چې تاله قرض درکوو روپۍ په څو وه، ریال په څو، نه نه هغه وخت به نه ګوري. کم وخت به ګوري؟ دا کم ریټ چې چلیږي، نقصان به نه ورکړي. دا خو مزې شوي، عمله بدله که وایي هغه ریټ به لګو هغه وخت کې چې کم و. نه، کم ریټ چې په هغه وخت کې چلیږي نو بیا جایز ده. او په دې کې ټولو کې شرط دی تقابض فی المجلس، په یو مجلس کې لاس په لاس دا پیسې به دوی ورکي او بیا به په زړه کې سنۍ یو بل ته، او د هغه ورځې په ریټ به یې ورکي. هېڅ خبره نه، جایز دي. دلته اهمه مسله، اهمه مسله او اهمه دا اتفاق به د اول نه نه وي کړی. خیال هم دی که نه؟ لکه ته ما پسې رالې ماله څه راکې، قرض دې ماله راکړو 1000 ریاله، میاشت بعد یې ماله راکړه، میاشت بعد ما تا ته وویل یاره په روپو کې درکړو، او دا نور شرطونه پکې وو. جایز دي که نه جایز؟ جایز دي چې شرطونه پکې. ښه، تا ماله 1000 ریاله راکول او بیا دې ما ته دا ووایي چې علم به یې په روپو کې، ولې نه جایز؟ شرط یې ولګو د اول نه دلته خرڅوي روپۍ په روپو باندې، پیسې خرڅې شوې په پیسو باندې او لاس په لاس نه دي. تاسو زما په دې مسله ورسېدي که نه؟ که ناسې سر دې زړه کول پیسې چې په پیسو خرڅې نو په کې شرط دا دی چې لاس په لاس به وي. څه شرط دی پکې؟ لاس په لاس به. او چې موږ اتفاق وکړو چې دا پیسې به بدلو په دغه پیسو باندې، نو دا خو موږ لاس په لاس ونه کړه دا معامله که نه؟ ورسېدی که نه؟ چې مخکې نه پکې اتفاق نه وي شوی، دا ګوره اهمه خبره. اچانک بس دوی داسې ووایي چې زه به تاله دا واپس درکړم په دې پیسو کې، به هېڅ خبره نه. لیکن اول نه اتفاق یې کوي بیا سود دی، بیا ناروا دی. اول نه به دا اتفاق یې نه کوي. والله اعلم.